ستړي مشئ، پخیر راغلی ملګرو. زما نوم خیبر دی او زه په نیدرلینډ کې د آی سی ټي سټوډنټ یم. دا ویډیو د سی اس اس اخرنۍ ویډیو ده. په دې کې به موږ سی اس اس انیمیشن ته ګورو او میډیا کویري ته به ګورو، او موږ به دا کوشش کوو چې زموږ ویب سایټ چې دی هغه په موبایل کې چې دی هغه موږ څنګه ښکاره کړو، نه ځان له په کمپیوټر کې په لیپټاپ باندې هغه ښه ښکاري، بلکې په موبایل او په آیپیډ کې هم. نو دا به موږ څنګه کوو او ټرانزیشنز به څنګه کیږي، راځئ چې دغه موږ ټول په دې ویډیو کې وګورو. د هر وخت په شان ته موږ چې دی شروع به بیا د وی ایس کوډ نه کوو، او په وی ایس کوډ کې چې تاسو ته پته ده څنګه موږ سره یو خپل پروجیکټ دا به موږ کولاوو، او موږ لاست ټایم آی تھنک په دې ځای کې موږ قصه ختمه کړې وه په دې ځای کې، او دې ځای نه به موږ سټارټ اخلو. زه غواړم چې یو مخکنی فایل چې دی یوز کړم او په هغې کې بیا د انیمیشن پکې راولم، او زما په خیال هغې دپاره دا چې دی دا به ډېر ښه وي. دا ماته پکار دی، خو په ګوګل کې راته پکار دی. دې ځای کې به یې لرې کړم، ګوګل ته به راشم، ګوګل پیسټ، دې ځای نه دا لرې کوم فلحال، او دا به زه لږ ډېر زیات سیمپل کړم چې موږ پرې واپس صحیح پوهېږو چې زه څه شی کوم او څه شی نوي پکې راځي. دا زه چل کوم، زه چې دی دا پوره سټایل دې ځای نه لرې کوم، دا بوکس 1 او بوکس 2 چې دی دا هم لرې کوم، دا مې هم لرې کړل، او د دې موږ سره د دې فایل چې دی د دې موږ بیسک ویب سایټ ډاټ ایچ ټي ایم ایل د دې موږ سره دا سی اس اس هم دی. په دې سی اس اس کې چې کوم سی اس اس دی ډیزاین پروت دی هغه زموږ په کار دی، نو ایشو. او اوس چې موږ وګورو موږ ته چې دی دا بیا ما دلته ګولاګو په کار دی چې دلته نه وی موږ ته چې دی بس داسې ښکاري، هر څه بیسک دی ډېر زیات. واپس زه دلته راځم ډیزاین ته، زه چې دی په دې ځای کې په دې کنټینر دننه چې دی زه یو ډیف جوړوم، بلکې زه ډایرکټ بوکس ورکوم، زما بوکس نوم ورکوم، زما بوکس یو جوړوم، او زه به دې چلو کوم چې فورمیټ ډاکومنټ کوم چې فورمیټ ډاکومنټ کوم، دا زه غواړم چې شاته راشي. ښه دا ډیف چې دی ما بند کړی نه دی اصل کې، نو دا ډیف زه په دې ځای کې بندوم، دا ډیف بند شو. او اوس چې زه فورمیټ ډاکومنټ کوم بیا دا ځای صحیح کېږي. اوس هر څه چې دی خپل ځای باندې پراته دي په قطار. دې ډیف ته دې بوکس کې زه لیکم چې دا زما بوکس دی. اوکې دا موږ ولیکو. په دې سی اس اس کې به موږ ډېر زیات سمپل کار کوو. بس هم دې ځای نه به شروع وکړم، نو نوی بار نه ښکته چې دی زه به دلته ولیکم ډاټ کنټینر ته چې دی موږ څه ډیزاین ورکوو. بیکګراؤنډ کلر به اول ورکوو ریډ، لوونه کې سټینډرډ کلر دی هر بارې تقریبا ډېر زیات څه دا یوز کوم، تاسو بل هم استعمالولی شئ، ظاهره خبره ده. بیکګراؤنډ کلر دا شو. زه دې ته هایټ ورکوم 100 وی ایچ، او ویت چې دی ورته ورکوم 100 وی ډبلیو. دا به دغه شان ته برابر شي، وګورئ داسې برابر شو. نو او دا زما بوکس دی، دا ما په بوکس کې لیکلی زه وایم چې دا دې لږ په منځ کې راشي، او دا دې خپل بیل بوکس کې راشي کوم چې ښکاري څلورونو طرف نه. زه دې خوا واپس راځم، په دې ځای کې ما لیکلی و زما بوکس و که نه، دغه نوم مې ورکړی و که نه، وګورو یار سپیلینګ ولې وګورو. زما بوکس کوپي دلته به یې پیسټ کړو، او زه دې ته چې دی هایټ 100 نه یار 100 نه دی ورکول 50 دې ته چې، او ویت چې دی زه دې ته 50 وی ډبلیو. بیکګراؤنډ کلر به هم دې له ورکو چې ښکاري ایکوا ورکو، ایکوا داسې شو. او دا به چې دی دلته نیم سکرین کې ښکاري، او دا ټیکس به هم چې دی زر چې دی دا به ډېر زر چې دی دا منځته کړو. زه به دې چلو کوم چې د ډسپلی فلیکس به کړو. دا ټول شیونه موږ کړي دي، خو اوس ما ته یو ځل بیا هم هسې چې یو ماحول جوړ شي هغې دپاره ما ته کول دي. ډسپلی فلیکس شو، انلاین آیټم سنټر شو، او جسټیفای کنټینټ چې دی هغه هم سنټر شو. لیټ سی، نو دا چې دی دا غریب منځته راغلی، څه نخرې مخرې ونه کړی. شکر دی. واپس دی خو موږ راځو، زموږ مقصد چې دی هغه انیمیشن جوړولو. انیمیشن جوړولو لپاره موږ ته څه کوو؟ انیمیشن وایي څه ته؟ انیمیشن یعنی موږ
کوم HTML element غواړو چې هغه د موومنټ کوي، هغه د داسې کېږي، داسې دې راځي، لکه هغه خوځولو لپاره چې دی هغه انیمیټ کولو لپاره موږ ته CSS کې خپل ویلیو پروپرټیز دي هغه موږ استعمالولی شو. خو هغې دپاره موږ ته یو انیمیشن کولو لپاره موږ ته انیمیشن به جوړولي خامخا که نه. انیمیشن به موږ څنګه جوړو؟ انیمیشن داسې جوړو چې موږ دا کی فریم ولګو او د دې دننه چې دی موږ ډیزاین جوړو، کوم چې موږ غواړو چې په انیمیشن کې هغه ښکاري، او په دې دننه موږ هغه ډیزاین ورکولی شو. موږ وایو چې د دې ډیزاین نه دې ډیزاینه پورې دا پخوانی ډیزاین دی او دې ډیزاین نه چینج شه، دې ډیزاین ته بدل شه. لکه خبرې کېدای شي ډېرې اثر نه وي خو ریزلټ چې دی هغه اثر ډېر ورکوي. موږ دلته چې دی موږ سره یو فروم دی، فروم او یو چې دی موږ سره ټو دی، او په دې کې موږ دا غواړو بس زه دا غواړم چې د دې دا هایټ چې دی د دې زما بوکس هایټ چې دی او ویت به واخلو. د دې ویت چې دی دا دې څونه چې دی هغه نه زیاتېږي واپس راځي، زیاتېږي واپس راځي، داسې ځي راځي. نو موږ به دې ته وایو چې د ویت څونه 50 وي ایچ چې دی دا شی به کوپي کړو کنه یار، د دغې نه واله ته دغو ته لاړ شه، ویت 100 ته لاړ شه. دا چې دی موږ ډیزاین جوړ کړو او دا ایډنټیفایر څه دی؟ ایډنټیفایر مطلب کوم موږ خپل انیمیشن له چې کوم نوم ورکول غواړو پکار دی چې یو ښه نوم ورکړو چې موږ ته پته چې دا څنګه انیمیشن دی. موږ به ورته ولیکو چې with DTH انیمیشن، دا نوم به ورکړو، with انیمیشن به ورکړو ولې چې with په باره کې دی. دا مور که موږ اوس انیمیشن جوړ کړو، اوس چې دی وګورو چې دا کار کوي که نه کوي. هېڅ هم نه خوځېږي. ما خو داسې فکر کو چې دا بوکس چې دی دې ځای نه به ځي او دې ځای نه بېرته ځي او راځي، ځي او راځي. ښه نه دا خو نه ځي. موږ چې دی اوس چې دی ویت جوړ کړی دی او انیمیشن موږ جوړ کړی دی خو موږ هغه یوز کوو. نو دا دلته غریب هسې دلته دی هم په دې ځای کې پروت دی، پکار دی چې دا موږ یوز کړو. د دې یوز کولو لپاره به موږ داسې چل کوو چې زه دلته راشم او زه به دلته ولیکم چې انیمیشن نیم د انیمیشن نوم څه دی. زه به دلته ورکړم چې with انیمیشن. اوس ته راځه موږ وګورو دا ما ورته ویلې انیمیشن ته یوز کا، کوم یو انیمیشن د هغې نوم راته وښیه، هغې نوم چې دی دا دی موږ چې دی دلته لیکلی. اوس چې دی خو راشو موږ داسې وکړم بیا هم چې دی کار نه کوي. ولې کار نه کوي؟ دا ځکه کار نه کوي ځکه چې موږ خالي دې ته نوم ورکړو چې دا انیمیشن دی، دا چې دی دا یوز کا، خو دا څه رقم یوز کوي. موږ ته چې دی نور پروپرټیز لګول دي، موږ ته چې دی دې ته ورکول دي چې دا انیمیشن به موږ کتلي انیمیشن ډیوریشن، د دې ډیوریشن دا پکار چې څونه وخته پورې، نو دا به موږ دې ته ورکړو چې 2 سیکنډز پورې چې دی دا چې دی ولګوه. اوس چې موږ راشو نو دا چې اوس بېرته وکړو 2 سیکنډز لپاره د دې انیمیشن وشي بیا ختم شي. بیا موږ دلته راشو د دې نور هم کول دي انیمیشن ټایمینګ فنکشن. په دې کې موږ ویلی شو چې is in out څه ته وایي؟ is in out دې ته وایي چې په قلار شروع شه تیز لاړ شه بیا په قلار بند شه، بیا په قلار شروع شه بیا تیز لاړ شه بیا په قلار بند شه. دغه شان ته اوس به موږ وګورو. زه به چې د دې نه چې دی 4 سیکنډز جوړ کړم او اوس راځئ هغلته په قلار ودرېدو او دا بېرته په قلار شروع کېږي، لږ تیز لاړ شي بیا په قلار بند شي. دا چې دی د is in and out دا قصه ده. دې نه بغیر موږ سره نور څه شی دي؟ انیمیشن ډیلی موږ لکه دا څونه وخت دپاره ته ودرولی شي دې ته به موږ دا موږ سکیپ کولی هم شو چې موږ خپله خوښه ده دا به لرې کړم. انیمیشن ډیلی ما نه پکار، زه نه غواړم چې ډیلی شي.
انیمیشن نور موږ سره څه شی دی اټریشن کاونټ دا موږ ته پکار ده څو ځلې پکار ده چې دا د دې څو ځلې پکار ده چې دا کیږي مو وایو چې دا یو څلور ځلې دی دا وشي او دې خوا راشو 1 2 دا به څلور ځلې کېږي خو ما دا ډېر خوند راکړه چې دا چې دلته بند شي بیا ډایرکټ دې ځای نه شروع شي ډېر خاص خوند راکړه زه هم چې لاړ شي بېرته راشي مغه ځای نه صحیح ده اوس هغې دپاره موږ خامخا څونه پراپرټیز لګیا هومره ډېر چې دی بهترین کېږي نو دې طرف ته چې وګورم انیمیشن دا به څه شي فل موډ انیمیشن ډایرکشن چې دی دا موږ سره وګورو چې الټرنیټ ولګو الټرنیټ د ځان په خیال او دې خو موږ راشو ځي بېرته راځي دا چې دی ډېر خوند کوي بس او په دې ځای کې انیمیشن کم کاونټ چې دی څلور په ځای موږ دا انفاینایټ هم لګولی شو اکثر خلک انفاینایټ لګوي چې بس انفاینایټ مطلب بس څه حساب کتاب یې نشته دی بس کېږي دي څونه چې کوم وخته پورې چې دا کولا وي هغه وخته پورې دې کېږي نو دا چې څلور کاونټ ختم هم شو دا به بیا هم کوي اوس د دونه ډېر زیات پروپرټیز استعمالولو په ځای موږ چې د یوه پروپرټي استعمالولی شو هغه چې دا ده انیمیشن دلته چې دی زه به داسې چل وکړم چې دې ځای نه به دا ټول ایسې کمنټ کړم ستاسو دپاره دې ځای کې اولنی چې دی نوم راځي نو موږ به دلته ورکړو with animation with animation duration یې څومره کو duration یې دی 2 seconds صحیح دی او time function چې دی دا دی is and out is and out delay دی موږ ورکو delay دی موږ ورکو 1 second د ډیلی وکړو iteration count چې دی دا دی infinity او direction دی alternate او دا چې دی موږ ته نه دی پکار دا چې دی لرې دی شي نو په دې لاین سره پکاره چې موږ ته د دې ریزلټ میلاو شي چې اوس موږ وګورو دې خوا راشو نو دا چې دی هغه پخوانۍ قصه ده دا چې دی دا زموږ انیمیشن یو اگزامپل شو وړوکی غوندې کې موږ چې دی صرف یوه ویلیو چې دی یوه پروپرټي چې دی دې ځای کې ضروري نه ده چې یوه پروپرټي موږ چې دی 2 3 4 څونه پروپرټیز غواړو دلته چې دی استعمالولی شو زه به یوه پروپرټي ورکړم دې ځای کې یوه بله او په دې کې به ورکړم لکه د هایډ به ورکړو دې ځله هایډ به کړو 50 VH ما غواړو چې دا هایډ دی هم دې سره وځي VH 100 VH او پکاره چې هایډ هم دې سره بس کار کوي دې خو موږ راشو نو تاسو وینئ چې هایډ او ویت دواړه بخښنه ته بس ټرانزیشن دغه پکې ولګېده انیمیشن ولګېده دغه ته ما ته چې دی نور بوکسز پکار دي لکه دا شو دا او دې معنی انیمیشن چې دی بوکس سیم کلاسز دی ولګي دلته راشو د دې انیمیشن چې دی دا هم فی الحال کوم زمانه دی پکار ډېر او دلته چې موږ وګورو دا بوکس چې دی دا به موږ وړوکی کړو د دې سایزونه چې دی 10 وکړو دې خوا راشو بورډر دا دې شي او چې اوس موږ دې خوا راشو دلته بورډر یې ولګېدلی او زه چې دی دې له لږ نور ډیزاین ورکوم دا چې دی زه دا کنټینر چې دی دا فلیکس ډسپلی فلیکس کومه د دې او د دې فلیکس ډایرکشن چې دی هغه زه کوم چې دا داسې شي نو موږ به وګورو چې د دې کوم د هغې کنټینر کې چې دننه کوم
ډېر څو هغې فلکس ډایرکشن چې دی هغه په رول کې لاړو. زه چې دی دلته یو څو دغه چې دی نوډز هم استعمال کومه، یو دوه بوکس چې دی دلته راولمه او دې خوا ایډ کړل مونږه. اوس چې دی زه دا کوشش کوم چې دا د زه په د ټیبلټ یا موبایل سکرین ته راولم. هغې دپاره مونږ انسپیکټ ته راتلی شو او دا چې دی زه که داسې څه وړوکی کومه تاسو وینئ چې دا چې دی دا بوکسز دا چې دی ډېر زیات خوند نه کوي، بس بیخي ډېر خوند نه کوي. دا تنګېږي، ټیکسټ یې بار ته را روان دی او څونه چې وړوکی کې هغه بالکل بیخي لاندې ته راشي. نو چې وړوکی سکرین یې هغې دپاره چې دی دا ډېر زیات مزه نه کوي. کوم ځای پورې مزه کوي؟ مزه چې دی دې ځای پورې کوي 1265. تاسو که دا نمبر دلته ښکاري، خو زه خیر دی دې ځای پورې هم موږ ته منظوره دی. دې ځای پورې 813 پورې چې دی دا موږ ته منظوره دی. موږ ویو چې زه داسې چې دی ښه ښکاري. چې 813 نه بیا چې دا کمیږي که نه، بیا د دې دا سټایل چې دی هغه خرابېږي او هغه موږ غواړو چې هغه صحیح کړو. هغې نه موږ غواړو چې دا زموږ ویبسایټ چې دی ریسپانسیو شي. پکار چې دا چې غټ وړوکی کې د دې کم الیمنټس چې دي دې کې کم پراته دي هغه چې دی نه خرابېږي. هغې دپاره به موږ څه کوو؟ موږ به پهله دا ویو چې دا د کم ځای نه چې دی موږ صحیح کول غواړو. دا ریسپانسیونیس چې دی دا که ویت چې دا څومره شي، کم ویت نه بعد موږ دا ټیک کول غواړو او هغه چې دی د 813 وو. موږ ویل 813 پورې موږ ته منظور دی. د 813 چې زه کاپي کړم موږ به دې خوا راشو او زه دلته چې دی دلته CSS کې دلته به موږ ولیکو داسې اخر کې ولیکو، دا ډېر ښه وي. نو دلته به موږ چې دی موږ ته دا پکار دی میډیا سکرین او بیا چې دی زه دې ته اینډ او چې دلته زما په خیال ویت میکس ویت دی، زما په خیال میکس ویت او بیا داسې کم 830 او دلته چې دی زه دلته چل کومه چې د بوډي رانیسم او بوډي ته وایم چې بیکګراوند کلر چې دی ته چې دی وایټ کا. زه فلحال دا ځکه کوم زه وایم چې دا شی چې ما لیکلی دی دا صحیح دی که نه دی. دلته زما په خیال PX لیکل دي 830 PX نه چې رادی خوښو. دا د سکرین سایز په کار دی چې د هغې بیکګراوند کلر چې دی د بوډي بیکګراوند کلر چې دی دا وایټ شي. تاسو راځئ موږ دا وګورو. اوس چې د 830 دی 830 نه چې رادی خوا کوو بیکګراوند بوډي کلر چې دی دا د بوډي کلر دی که دا د دغه دی؟ یو منټ زه ورته وایم دا بوډي چونکې موږ ته یې نه ښکاري، دا چې دی د کنټینر کلر چې دی دا به موږ دغه وکړو ډاټ کنټینر د دې کلر چې دی وایټ کا. دا ور 830 نه چې دی دا کم دی. اوس چې موږ زیات کو 830 نه نو دا به خپل زوړ شکل ونیسي. چې 830 نه یې ښکته کوو نو دا چې دی دا شکل یې نیولی دی. لکه زمونږ دا دغه چې دی دا کار کوي. د دې مطلب دا دی زمونږ دا میډیا سکرین چې دی دا چې دی کار کوي. مطلب موږ دې ځای کې مخې ته چې دی ډیزاین ایډ کولی شو کوم چې بیا داسې ناولې نه ښکاري. اوس چې زه دا لږ داسې اوچت کړمه دې خوا راشم نو په دې ځای کې زه وایم چې دا سکرین دې وړوکی وي نو په دې ځای کې زه دې بوکسز غواړم چې دا ښکلی ښکاره شي، صحیح ښکاره شي، چې دا کم کانټینټ چې دی دا ترې بار نه لویږي. نو دا بوکس ما ته یې غټول دي. زه چې دی د بوکس یو دانه سلیکټ کړمه او په دې کې چې دی د هغې هایډ او ویت چې دی دا زیات کړمه که نه دا وشو او د دې دا هم چې دی زیات کړمه. هایډ 30 پکار د ویت چې دی 20 پکار دی. د څه شي د زما بوکس. راځئ چې دلته چې دی زما بوکس راونیو زما بوکس او هایډ چې دی هایډ مانه 2000 شو. هایډ چې دی 30 دی 30 VH او ویت چې دی ویت 20 VH او VW. او اوس موږ دې خوا راشو
ریفریش او مونږه وګورو دې ځای کې دا موږ ته منظوره وه او په دې ځای کې لکه دومره بد نه ښکاري، خو داسې دا خالي تاسو ته چې دی بیسک موږ ته ښودل دي چې بیسک زده کړئ، بیا خو په دې کې څومره ډېر زیات کارونه تاسو کولی شئ که نه، لکه صرف دلته خو تاسو هایټ ویت سره کار نشئ کولی، هر څه بدلولی شئ دې سره. او سی ایس ایس چې دی دا ډېر زیات غټ دی او دې کې 500,000 پوسیبلیټیز دي چې تاسو دې کې څه کوئ. ما تاسو ته زه وایم چې په دې ټول کورس کې ما تاسو ته 15% 15% سی ایس ایس ښودلی دی، نور تاسو ته کول دي خالي یو آیډیا درکولو دپاره، یو سټارټ اخیستو دپاره چې سی ایس ایس چې تاسو دونه کولی شئ، بیا تاسو دې کې هر څه کولی شئ، خالي بس خالي کول به پکاري. نو په دې ویډیو کې چې دی موږ ته سی ایس ایس کورس دی ټوټوریل څه هم که ورته تاسو وایئ هغه چې دی ختمو، او راتلونکي ویډیو کې به موږ انشاءالله د جاوا سکرپټ نه سټارټ اخلو. تاسو ټول نه زه ډېره مننه کوم چې زما ویډیو ته راغلی، او زه به تاسو راتلونکي ویډیو کې وینم. د خدای په امان.